دا یو خور سوال کړی دی چې په ما باندې څه بیماري راغلې وه او د هغه بیمارۍ د لاسه زما د میاشتې چې کومه ماهواري ده د حیض بیماري په ما راځي نو هغه ګډوډه شوې ده نو 3 ورځو دپاره په ما باندې وینه راله او بیا د 11مې ورځې پورې هسې ګندګي او زیړې اوبه او خړې اوبه دا راتلې نو اوس ما ته پته نشته چې دا 3 ورځې لمونځ اودس کول نه و پکار که د 11 پورې نه و کول پکار د دې مسلې به څه جواب د جواب نه مخکې دا خبره یاده کوي چې علم زده کولو کې به نه حیا کوي نه به تکبر کوي 2 مسلې یادې کوي امام مجاهد وایي چې چا کې دا 2 مسلې حیا کوي علم زده کولو کې او دویم تکبر کې الله دوی له علم نه ورکوي موږ الحمدلله دا مسلې د زنانو د نفاس او د حیض د بیان کړي دي څو درسونو کې ښه په تفصیل سره او د عوام په دین باندې پوه کول پکار دي بعض مولیان وایي دا د پردې دا خبرې به وایي د پردې خبرې د پردې خبرې به وایي په دغه کې نه کې په سپیکر کې او په جومات کې نو کوم ځای کې به کوي تاسو ځای وښایئ کوم ځای کې به یو ځای پاتې نه شي الله کړي دا خبرې که نه دي پیغمبر کړي دي که نه دي صحابه کرامو کړي دي که نه دي نو ته د هغوی نه زیات غیرتي ته د هغوی نه زیات غیرتي چې ځان یې غیرتي جوړ کړو په منبر ودرېږه دا وایه ای دلګانو ای دوسانو ای خنزیرانو او د لیلا مجنون قصې پکې کوه د عشق او د مینې قصې کوه او د زنانو قصې پکې کوه هېڅ خبره نه ده خو که شرعي مسله راشي نو بیا چې دا نازک مسلې دي وایي چې الله بیان کړي دی موږ هم بیان پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ټول نه زیات غیرتي الله دی وایي بیا زه غیرتي ستا به څه غیرتي کنځلې او بدې ردي کوه او حلالي کوه هر څه کوه دلته صرف دغه راغی دا نازکې مسلې دي د دې خور دا سوال کول زموږ نه دا دلالت کوي په دې باندې چې دا خور دین زده کول غواړي د دې عربو دا پروګرامونه موږ اورو د علماو نه دا سوالات جوابات چې کېږي زنانه په خپلو د ټلیفون کې د شیخ نه سوال کوي دې چې زموږ معاشره نه رسېدلي که نه موږ په دین نه پوهېږو مجال ټول ورکول غواړي وکړئ تپوس د خپل دین په باره کې وکړئ تپوس د دې مولیانو نه دې څه ته ناسته په دې منبر باندې دی به تشي ما ته د جمعې په ورځ قیسې کوي او زما مذهب کته او ستا مذهب بره او زما مولا کته ستا هغه بره او زما کتاب ښه دی او ستا غلط دی دی به صرف دا قیسې کوي ټول عمر له او زندهباد مردهباد د عوام به څوک پوه کوي په دین باندې دا زنانه به څوک پوه کوي دا مشران کشران به څوک پوه کوي په دین باندې اوس راځو دې مسلې دا مسله بنیادي مسله ده یاد یې کوي یاد یې که خویندې دا بیان اوري د هغوی دپاره خو دا مسله ده بلکې د لوڼو دپاره هم ده چې خپلې کور والا به پوه کړي او دا مسلې زنانو ته راځي زیړوالی خړوالی او ګندګي چې د حیض په ورځو کې نو دا حیض شمارلی کېږي او چې کله دا زنانه پاکه شي او دې ته ښه یقیني پته ولګي چې زما د حیض وینه ودرېده او دا پاکه شوه د هغې نه بعد بیا زیړوالی او خړوالی او ګندګي داسې اثر نه کوي بیا په هغې کې مونځ هم کولی شي روجې هم نیوی شي حدیث ته ام عطیه رضی الله عنها امام ابو داود راوړی عباس وایي که موږ غیرتیان یو دا ام عطیه ده هغه دا خبره کوي وی من با د طهارت نه بعد طهارت مطلب یعنی د حیض د وینې د ودرېدو نه بعد به د زیړوالی خړوالی موږ په څه کې نه شمارو څه معنی ده په څه کې نه شمارو حیض کې به هم نه شمارو او د جمهور الفقها دقه قول دی چې سفره او قدره سفره او قدره د خړوالي زیړوالي د ګندګۍ ته وایي د حیض په ورځو کې حیض څنګه لکه یو زنانه ده د هغې بیماري 2 ورځې 8 ورځې 3 ورځې ښه صحیح وینه راله په 4مه ورځ زیړوالی دی په 5مه ورځ خړوالی دی او دې تپوس وکړو چې دا به په څه کې شمارېږي تاسو ورته څه وایئ
حیز کې ولې ځکه چې هلته پاکوالی نه دی راغلی ښه یوه زنانه ده 5 ورځې په حیز وینه تېره شوه او بیا د طهارت علامات یې ولیدو زنانه د طهارت علامات پیژني چې هغه سپینې اوبه راشي یا وچوالی دې ته محسوس شي چې بلکل وینه بنده شوې ده ودرېدلې ده چې کله دې طهارت ته د یقیني ورسېده 4 ورځې او 5 ورځې بعد او د هغې نه بعد بیا تپوس کوي چې زیړوالی راغی او خړوالی راغی او ګندګي راغله دا به ښې شمارلی کېږي دا به نه شمارلی کېږي هېڅ دې سره ګورې ډېرې مسلې حل کېږي دا د اکثرو موږ ته ډېر سوالونه دا راځي اکثرو خویندو ته دا مسله راځي چې د زیړوالي او خړوالي سره څه وکړو نو ډېرې غریبانانې چې د تپوس د هغوی څه لار نیسي چې تپوس وکړي او خاونې ځان له غریب په هېڅ نه پوهېږي نو دا به د هغه نه څه تپوس وکړي نو زیاتې پکې څه کې تاسو ته پته شتې غریبانانې طهر ورته حاصل شوی حیض یې ودرېدلی په دې خړوالي او زیړوالي کې هم منځونه پرېږدي او دا ګوره معمولي خبره نه ده که نه معمولي ده مونځ پرېږدي روژه پرېږدي دا وړه خبره ده غټه خبره ښه بعضې څه کوي زیړوالی او خړوالی وایي دا به حیض نه وي او هغه د حیض په ورځو کې نو مونځ هم کوي روجې هم نیسي او دا هم وړه خبره نه ده د حیض په دوران کې دا لیګیا ده مونځ کوي د حیض په دوران کې دا لیګیا ده روجې نیسي د حیض په دوران کې لیګیا ده قرآن لاس کې نیولی ده پاڼې اړې راړې تلاوت کوي لیګیا ده دا وړه خبره نه ده ځکه ځان په دین پوه کوي او د خپلې ښځې په دین پوه کوي د خویندې میندې په دین پوه کوي د خپل بچي په دین پوه کوي ورب الکعبه دا ژوند به م رڼایي دا ژوند به م رڼایي هره مسله به ته واضح ښه نو دا خور وایي چې زما وینه 3 ورځو پورې وه بیا ګندګي وه د 11 ورځو پورې نو دې ته موږ وایو د دقې 11 پورې ستا ټول حیض دی چې څو پورې تا پاکوالی نه لیدلی او که د 3 ورځو نه بعد دې پاکوالی لیدلی نو بیا د 3 ورځو نه په بره چې دي دا حیض نه شمارلی کېږي که منځونه دې پرېښودي نو دا منځونه وکړه واپس راویې ګرځوه دلته دا فایده به راته ذکر کړو کله په زنانه باندې دا وینه د ډېر وخته پورې چې ډېره زیاته شي هغې ته دم استحاضه ویلی کېږي هغه د استحاضې وینئ او هغه د رګ وینئ هغه څه وینئ د رګي او دغه دا وینه چې د حیض ده نو دا د رحم او د بچیدانې د دنې نه راوځي دواړو کې فرق نو دا مسله به بیانه کړو چې مسلمانانو ته دا خبره واضحه شي ګوره کمې زنانه باندې چې وینه د خپل ورځو نه زیاته وه نو دا به څه کوي الجواب د دې سره 3 لارې دي اولنۍ لار دا ده حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښوولې ده ورته خبرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي دي فاطمه بنت ابو حبیش ته دې ته د استحاضې د بیماري وینه په مخه وه نو دا راته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله وی دا مسله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی ګوره وی د حیض وینه خو معروفه وینه ده هغه تکه تورې معلومیږي نو اولنۍ طریقه دا شوه چې پیغمبر ذکر کړی ځان نه یم اولنۍ طریقه دا شوه چې دا زنانه به په وینه کې فرق کوي د حیض وینه تکه تورې او بینتیزي او هر چې د استحاضې د وینه ده دا د رګ وینه ده دا دقه شان سرې څنګه چې عامه وینې او دا بینتي النزي نو زنانه به دې وینې ته ګوري چې څو ورځو پورې دغه وینه وه د حیض ده دا به حیضي چې کله دغه ختمه شوه بیا د وینه دې بل عامې وینې په شان شوه نو دا اوس د استحاضې ورځې دي نو اوس به دا د هر منځه دپاره اودس کوي او لمونځ به کوي دویمه طریقه دا ده وایي زه اوس یو نیمه زنانه په دې نه پوهېږي وایي ما ته هېڅ پته نه لګي زه څه وکړم زه دې وینه کې فرق نشم کولی دا طریقه هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښوولې ده
امام ترمذی امام ابو داود دا حدیث راوړی دی، امام نسائی امام ابن ماجه هم راوړی چې حمنه بنت جحش رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبي خور زینب بنت جحش رضی الله عنها دا راله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې یا رسول الله زمانه دومره وینه ځي چې سمه روانې د استحاضې دا وینه دي، نو زه څه وکړم؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا وویې چې کله دا وینه په تا باندې راشي فتحیضی 6 ایام او 7 ایام فی علم الله، ستا چې کومې ورځې تا ته معلومې دي چې په میاشت کې د دې ځای نه د دې ځای پورې په ما باندې څه راځي بیماري، دکه شپږ ورځې مونځ اودس مه کوه، چې دا شپږ ورځې تېرې شي نو بیا غسل وکړه او بیا هر منځه لپاره اودس کوه مونځ کوه. دا دویمه طریقه شوه. اولنی طریقه څه ده؟ فرق به کوي په وینه کې، او دویمه طریقه کومې ورځې چې دي که دې ته معلومې هغه ورځې به صبر کوي. خو اوس یو زنانه وي چې ما ته ورځې نه دي معلومې، ما نه خپل ترتیب ګډوډ شوی نو څه کوم؟ نو حدیث کې بیا دا راغلي دي چې دا به دغه زنانو ته وګوري کومې چې د دې د کور زنانه دي لکه خور مور، غالبا د یو کور زنانه چې نو د دوی د بیمارۍ ورځې هغه یو شی دي، نو هغه اندازې سره به صبر کوي، مونځ اودس به نه کوي، روجې به نه نیسي، د دې رمضان لرې ساتي، او چې کله دغه ورځې تېرې شوې بیا به غسل وکړي، بیا د حیض نه پاکه شوه، او استحاضه چې دا خو د رګ وینه ده هغې دپاره بیا دا علاج دی چې د هر مانځه دپاره به اودس کوي. والله اعلم.